دا چې دی زموږ تېرې هفتې انالیسس ګورئ ښه دا چې ما تاسو ته کړی و چې مارکیټ د دې ځای نه که ریجکشن ورنشي کړی ما تاسو ته په ټلګرام کې مې ویل ښه که داسې د ځای نه ریجکشن ورنه کړو نو مارکیټ تر دغه لیکویډیټي پسې راتللی شي. اوس چې د مارکیټ په دغه ځای کې دی ښه د دې ځای لیکویډیټي یې ایستلې ده نو اوس یعنې دا مې ورته خالي د هغه بلې هفتې وښودو. نو راځئ چې موږ د راروانې هفتې دپاره موږ انالیسس وکړو چې مارکیټ څه کولی شي څه نشي کولی او سره موږ ټریډ پکې کولی شو. نو د هفتني نه شروع کوو. صحیح ده هفتني چې دی مارکیټ دا ریجکشن بلاک چې دی لکه دا غټ سپورټ زون چې دی ریجکټ کو یعنې اصلا د ځینې ورته د انسان په نظر ونه کته د ځي ته او لاړه ترې نه تېر شو. نو دلته چې د ځي لیکویډیټي وایستل شوله. صحیح ده چې ډېر ټریډران ټرپ شول او لاندې چې دی د دې ځي لیکویډیټیانې پاتې دي. صحیح ده د دې لیکویډیټیانې پاتې دي. ګورئ ښه د دې ځای نه اوس ګوره ښه مارکیټ خو لاندې را روان دی. اوس به موږ یو دلیل یا داسې یو قوي زون پیدا کوو چې مارکیټ د کوم ځای نه جګېدلی شي. صحیح شو. نو په دې ځای کې موږ یو دانه فیرالی کپ لرو هفتنی دغلته. صحیح شو. دلته بولش فیرالی کپ موږ دلته لرو چې د لیکویډیټي هم ده د فیرالی کپ لا هم قوي کوي. ګورئ دلته ځي دغه هم نه دی ایستلی لیکویډیټي هم نه دی ایستلی. ګورئ نو دا لا نور هم ماته لکه زما په نظر قوي کېږي چې دا فیرالی کپ کیدای شي ټچ کې ولاړ شي. نو دې ځایانو کې داسې قوي دغه نشته دی زور چې د مارکیټ د ځای نه جګ کړي. د ځای لیکویډیټي مې ایستلې ده د دې ځای پاتې ده د دې ځای هم پاتې ده. نو زه به تاسو ته بیا وایم چې مارکیټ څه کولی شي. ورځني ته ځو. ورځني چارټ کې چې وګورو مارکیټ دلته خو همغه قیسې دي. صحیح شو. نو هفتنی فیرالی کپ دلته دی دا چې اوس موږ دلته مارک کړو ښه او ورځني کې چې دلته مارکیټ سویپ کړی دی او بیټ ته داخل څه ورته وایي په مینس کې کلوز شوی دی. ګورئ دلته په مینس کې کلوز شوی. نو اوس چې دی اوس مهال مارکیټ په یو فیرالی کپ کې دی. صحیح شو. نو زه درته نه وایم چې سبا به سیده راولېږي دلته. صحیح شو. کیدای شي دا هفته هم نه شي بله هفته شي ځکه چې مارکیټ داسې بې د څونه وخت بېسوره کار کوي. نه پوهېږم چې ولې. نو که بله خوا ته وګورو ښه موږ ښه زیاته لیکویډیټي لرو دلته او لاندې خوا ته هم زیاته لیکویډیټي لرو. کومې ورته نږدې ده لاندې خوا ته مارکیټ چې دی بیریش دی. نو مارکیټ به څه شی کوي زما په نظر زما شخصا په نظر مارکیټ به تر کوم ځای پورې تر 3740 پورې سویپ کوي او بیرته به ځي برا. صحیح شو. دا زما انالیسس شو. یعنی زما اوورال هفته چې دا انالیسس دا شو چې مارکیټ به لاندې خوا ته سویپ کوي. یعنی تر هفتې ټولې هفتې پورې به زه سیل پسې ګرځم تر دې وخته پورې چې مارکیټ داسې کې ټچ نه کړی. زه خو ګوره دونه غټ ریوارډ هم نه علمه خو باید هفته تاته معلومه چې مارکیټ څه کولی شي او څه نشي کولی. صحیح شو. نو زما په نظر دی چې د اخرني لیکویډیټیانې د دې ځي چې خلکو دې نه غټ غټ بای کړي ول. صحیح شو. نو کیدای شي دا سویپ سره مارکیټ بیرته بره لاړ شي. اوس بله سیناریو که تاسو وایئ چې څه رقم لرو بله سیناریو ماته داسې نه ښکاري چې هغه بره خوا سویپ کړي نور لاندې خوا ته لاندې لاړ شي. یو دلیل یې دا دی چې مارکیټ دغه چې دی دا ګولډ دومره بیرش نه دا همیشه بولی شي. او بله دا چې دلیل دا دی چې مارکیټ د دې که بای سایډ لیکویډیټي ته موږ وګورو نو دلته چې دی ډېرې جګې دا لیکویډیټیانې پوه شئ. نو که یو کنډل داسې جوړ کړي داسې ونیسي چې یو 14-16 ورځې نیسي چې دا دغه شي دا د دې ځای لیکویډیټیانې اول ووایي بیا لاندې راشي. نو زما په نظر داسې کوي ښه چې اول دلته سویپ کوي تر 3810 پورې یا ما 40 پورې او بیا چې د مارکیټ تللی شي بره. څلور ساعته چارټ کې که موږ وګورو څلور ساعته وبخیر زیات څلور ساعته چارټ هم چې همغسې وګورو ښه ډېرې لیکویډیټیانې شته دي داسې سویپ شوی داسې شوی او دلته چې دي ښه پخې لیکویډیټیانې پرتې دي. دا لیکویډیټیانې دلته پرتې دي او دلته که وګورو څلور ساعته اورډر بلاک او هفتنی فیرالی کپ هم سره یو ځای دی چې دا ځای نور هم قوي کوي چې داسې نه مارکیټ زیات دغه شته دی
سناریو دغه زیات دی چې مارکیټ د زینه جیک شي بره. نو زما په نظر د زینه بره ځي خو میاشتني ته وګورو ښه میاشتنی کنډل خو 14 ورځې بعد بندېږي خو میاشتنی کنډل وایي چې دا ځای به سویپ کوي کېدای شي دا ځای هم سویپ کړي هماغه سره د هفتني سروساته د هفتني فیرالي ګپ دی او د سروساته اورډر بلاک دی. نو زمونږ د هفتې انالیسیس دا شو چې تر څو مارکیټ د ځای نه سویپ کړی دا ځای نو زه به چې دی بیریش یم ټول مارکیټ ته. نو ویډیو حتما لایک کړئ انالیسیس ځان سره صف کړئ نو که روغ نو هفتې اخره کې راشئ لایک کړئ او که نه د ویډیو نه بعد یې لایک کړئ نو مننه که سبسکرایب مې نه کړی حتما سبسکرایب کړئ او ټلګرام کې هم جوین شئ چې دغسې څه اپډیټ یې بیا ورکوم. کامیاب اوسئ.